خادم ته وای وی روزه ماته راوړه، وی سره راوړم، وی څه نشته وینا، وی ګوره بزرګونو روپۍ دلراله او ټوله د خیرات کړي، نو یو روپۍ به دې پرېښې وه، نو اوس به مې تالم روژه ماته راوړی، ما به هم ډوډۍ خوړلې وه که نو یو دې م تې پرې نه ښوده. نو عایشې صدیقې ورته وی چې اوس راته وی نو وختي به دې راته یاده کړې وه که وختي به دې راته یاده کړې وه، یو روپۍ به هم تې پرېښې وه. یعنې دومره سخاوت و په هغوی کې چې ځان ته یېر دی چې بېګاله به څه خورمه، خو چې څه وله رالل ټولې خیرات کړل. السخي قریب من الله، سخي الله ته نږدې دی، بعید من النار د اور نه لرې دی سخي. او البخیل، بخیل څه شی دی؟ بعید من الله، د الله نه لرې دی، قریب من النار اور ته نږدې دی. نو سخاوت ښه شی دی. او بیا په روژه کې چې ګورې سخاوت پرې نه دی، روژه کې ایثار وکا، قرباني ورکا، ګاونډي له ډوډۍ ورکا، روژه ماتې ورکا، جومات ته کجورې راوباسه، بل مسلمان له ورکا. دا د دواړو جهانو د مبارک سردار وینا ده. بل غیبت مکوه، غیبت دې نه به ځان ساتې په روژه کې. او دروغ به بالکل نه وی. ما ووی چې په غیبت او په دروغو د روژې برکت لاړ ختم شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هغې خو معجزې وې، مونږ ته خو پته نه لګي. دوه ښځې لګیا وې غیبت یې کو، دوه ښځې. نبی علیه السلام مبارک ولا لوښې ولېږه، لوښې پی ولا ولېږل، اوبې ولا ولېږلې دواړو له. پې د یوې لم د اوبه ورکه او د بلې لم د اوبه ورکه چې د اوبه وڅکي. ګوره نبي علیه السلام څونه د حکمت خاوند، خدای معجزه ده. او بیا ورته دا لوښي ونیسه، که الټی ورځي وی په دې لوښي کې الټی وکړې، په دې لوښي کې الټی وکړې. هغې یوې زنانه م هغه له لوښي نه اوبه وڅکلې او بلې زنانه م د هغه لوښي نه اوبه وڅکلې، خو چې تېرې کړې وې الټی رالې، څپه اوبه وې نبي علیه السلام ورلېږلې وې، وی الټی رالې، وی دې کې الټی وکړې. یوې زنانه هم په هغه کاسه کې الټی وکړه او بلې هم په هغه کاسه کې الټی وکړې او په الټو کې وینه او د غوښې قطرې راوغورځولې، وینه ترې راوغورځېده او د غوښې قطرې. صحابه وی د الله رسوله دا څه دي؟ تاسو خو له اوبو لېږلې، نو چې اوبې وڅکلې نو چې الټی یې کولې خو هغه اوبه به الټی کړې وې، دا وینه او د غوښې دا قطرې پکې ولې رالې؟ وی دا د مسلمان غیبت دی دواړو کړی، او چې څوک د مسلمان غیبت کوي د هغه غوښې خوري، دا هغه غوښې وې او دا هغه وینه وه چې د دوی معدې ته تلې وه او زما د اوبو د برکته تې واپس راووتله. یو صحابي د بل چا غیبت کو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم پې ورغې، وی ستا شونډو پورې د مسلمان غوښه وینم، غوښه او د مسلمان د غوښې بدبویي وینم. وی صاحب ما خو د څاروي غوښه نه ده خوړلې، نو د مسلمان او د انسان غوښه کم ده چې تاسو وینئ. وی غیبت دې د بل مسلمان کړی دی. اوس نبی علیه السلام د کشف خاوند و، هغه ته پته لګېده او موږ ته پته نه لګي. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، ای غیبتي دا دې خوښه ده چې د مسلمان رور غوښه وخورې؟ دا دې خوښه ده؟ غیبت چې کوې د مسلمان غوښې به خورې. او دروغ څونه ګناه ده. بعضې وخت کې موږ ته دروغ اړو څه ګناه نه ښکاري. دروغ به بالکل نه وی، نه د دنیا دپاره او نه د دین دپاره. نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی چې یو ځل دروغ ووایي الله ورته معافي وکړي، بیا دروغ ووایي بیا ورته معافي وکړي، بیا دروغ ووایي چې د دروغو عادتمن شي، الله سره یو رجسټر پروت دی، فرشتو ته حکم وکړي د دې فلانکي سړي نوم د دروغجنو په دې رجسټر کې ولیکه. نو چې بیا د فرشتو د الله په نزد د دغې سړي خبرې کېږي چې نوم یې علي فلانکي دروغجن، الله نوم علي فلانکي دروغجن، فرشتې نوملي فلانکې دروغجن. او چې یو سړی رښتیا وایي او بیا بیا رښتیا وایي، الله فرشتو ته حکم وکړي د دې سړي نوم د رښتونو په رجسټر کې ولیکه. نو که الله نوم علي وي فلانکې رښتونی، که فرشتې نوم اخلي وي فلانکې رښتونی، نو رښتیا وایه، دروغ مه وایه. په دروغو خو به ته مسلمان خوشحاله کې، خو لوی الله به پې خفه کې. او غیبت باندې میدان ګرم کې، مجلس به ګرم کې، لوی الله به پې خفه کې. نو په روژه کې خو خامخا د دروغو او د عظیم ګناه ده، خو د دروغو د غیبت نه د مارونو بالکل ځان وساتئ. تسبیح لاس کې پیدا کې، ذکر کوئ، د الله تلاوت کوئ د قرآن شریف، او د غیبت نه او د دروغو نه ځان وساتئ. په دې به لوی الله خوشحاله کې او شیطان به خفه کې، او د روژې ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب به ومونئ. یو بل حدیث کې فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم،
د روجې وی دومره فضیلت ته چې بروجه کې د نفل عبادت کو دومره اجر به الله درکړي لکه بغیر د روجې نه چې د فرض عبادت کړي. ګوره د فرض اجر ډیر زیات دی، او که پروجه کې د فرض عبادت وکړه دومره اجر به الله درکړي لکه بغیر د روجې نه چې د اویا ځله فرض کړي وي. یو د سار منځ چې دی او که د سار دومره اجر به الله درکړي لکه د رمضان نه بغیر چې د اویا ځله د سار منځ کړي وي. پروجه کې د 15 منځونه وکړل دروازې دومره اجر به الله درکړي لکه بې د روجې نه چې د 3.5 منځونه کړي. یو ځل دی وی الف زر آ نو نیکی او پلس ملاویږي، او چې پروجه کې دی الف زر او وی نو لسو لپه او یو کې ضرب ورکه 900 نیکی به الله درکړي. الحمد دی وی الف لام زر الحیم زر حمدال پیدو نو 15 حرفونه دي، نو پدې به تعالی الله 50 نیکی درکړي. 50 نیکی به الله درکړي بغیر د رمضان نه. او چې په رمضان کې دی وی نو یو الحمد باندې به الله 3.5 نیکی دل درکړي. 3.5 دا یو الحمد ثواب. د قرآن شریف تلاوت کوا په رمضان کې خامخا وکا که پورا قرآن تلاوت چاته ناظره نه یاده قل هو الله احد سوره اخلاص غټولو ته یاد، الحمد سوره فاتحه غټولو ته یاد ده، ادې تلاوت کوي زمارولو دومره اجر. یو ځل سوره فاتحه دی ولستلا، یو ځل سوره اخلاص دی ولست، دومره اجر به الله درکړي لکه د رمضان نه بغیر چې او یا کرته سوره فاتحه لوستي وي او یا کرته سوره اخلاص لوستي وي، څومره اجر دی. دا د الله رحم او د الله کرم دی زمارونو. ګورې پام کوي چې د الله د رحم او د کرم نه بار نشي، که د الله د رحم او د کرم نه بار شي قهر به راځي. ولې حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منبر په دې لومبه پوړی قدم کې خود وی آمین، چې دویمه پوړی باندې قدم کې خود وی آمین، چې دریمه پوړی ته مبارک او خطبه وی آمین. نبی علیہ السلام په دې دریمه پوړی کې ناشته چې دغه نه فارغ شو دا منبر نه صحابه ته تاسو کې د الله رسوله دا درې دله آمین دی ولې وي. آمین خو خلق الوي چې بل دعاو کې دی په آمین وي، یا په خپل دعاو کې نو بیا وي آمین. نو مونږ خو ستاسو دعا نه دلیدلې نه دا اورېدلې نه بل چا دعا کړې ده، نو صاحب دا آمین هم ولې وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی چې په لومبه پوړی مې قدم کېښود نو حضرت جبریل علیه السلام راغی وی چې د کم انسان مور او پلار دواړه جم دی وي یا یو جم دی وي، دې د دې مور او پلار داسې خدمت اونکي چې ځان په جنت ته ورسوي نو الله دې تباه کړي. د مور او پلار به داسې خدمت کوي چې د هغې د خدمت د وجې ځان جنت ته ورسوي. نو که داسې خدمت دې اونکه چې د مور او پلار د خدمت د وجې ځان جنت ته ورسوي نو الله دې تباه کړي. نو چې آمین. کور د مور او پلار به ډېر قدر کوي. او که ته وایې دی بوډا دی ګړې وړې وایي، دی بوډا دی کنزل کوي، دی بوډا دی پلان کې زوی سره ښه کوي ما سره هغسې نه کوي. نو چې بوډا ورته تا په خپله وایي بوډا دی کمزوری دی، لاس یې رپي کار نه کوي، خپې یې رپي په کونټی ګرځي، سترګې کار نه کوي، غوږونه کار نه کوي، نو زړه او دماغ یې کار نه کوي، کنه کمزوری شو کنه. دننه به هم کار نه کوي مازغه، دننه به هم کار نه کوي زړه، نو کمزوری شو. نو ته به ورسره ګزاره کوې کنه. ته چې کمزوری وې او د ګرځېدو نه وې دې پلار دې مور د غول نه پاکول، دې پلار او دې مور په غېږ کې نه ګرځولې، تا به هم کمزل کول. پلار به یې د ګیرې نه نیوسه خو نه پوهېدې ماشوم دی، اوس پلار نه پوهېږي ګزاره ورسره کوه کنه. که پلار قصدن یو زوی سره ښېګړه کوي بل اب هغه نه به الله تپوس کوي. پلار قصدن ظلم کوي د هغه نه به د هغه ظلم تپوس الله کوي، ته یې نه شي کولی، الله به یې کوي. د پلار دومره لویه مرتبه ده وایي که دې کافي دی او ګرجې له ځینو بوځې به نه، خو که دې په خپله ګرجې ته لاړه او د راتلو نونو راوستې یې شي په شعر اوچت کوری وله بوځې مه ګناله، خو که د هغه ځای نه بیا کور ته راته و د راتلو نو شا وله ورکړی وله اوږه وله ورک ګډې وډې وی په مجلس کې نه په طریقه یې پوهې که خیر دی، دا څه بده خبره نه ده که په طریقه یې پوهې کې کور کې ورته ووایه په طریقه یې پوهې که، خو داسې مه چې په پلار شرمېږي. په پلار چې شرمېږي خو هغه رامي وي، هغه لالي نه وي. ګورې رامي بچې به په پلار شرمېږي، لالي بچې به چېرته هم په پلار نه شرمېږي. لالي بچې به د پلار خیال ساتي او مونږ خو ډېر خیال ساتو، ما ته خو پته ده مونږ خو ډېر خیال ساتو. اکثر دا باباګان مونږ له بیا راشي قسم دی ګوره داسې خلک هم ما لیدلي چې بچي را پرزولي دي او لاسونه او
خپې پې زخمي کړي. داسې میندې مې لیدې دي چې زخمي حالت کې ماله راغلي دي، لاسونه او خپې یې تړلې دي. دا ولې مورې، دا ولې بابا، دا بچی والې الله اکبر. دې معذوره له او دې کمزوري پلار له او کمزوري مور له خو د دشمن لاس